ګرانو دوستانو ملګرو مینوالو دا د حاضر شومه له ډېر وخته وروسته د یو نوي کتاب سره چې دا هم ښه کتاب دی. نو نن د دې موضوع د دغه درس لومړی یونټ دی او موږ به هڅه کوو چې په ډېر کرار ډول سره مخته لاړ شو او هغه ټول مهم موضوعات چې په دې کتاب کې دي موږ یې تاسو ته لغات په لغات باندې وژباړو. نن راځو سټارټ اخلو. کنورسیشن ته راځو، یعنی محاوره یا خبرې اترې. لیسن اینڈ پریکټس وایي تاسې غوږ ونیسئ او تمرین وکئ. لیسن ټو یور ټیچر وایي تاسې خپل استاد ته غوږ ونیسئ. وایل ریډینګ د کنورسیشن کله چې ستاسې استاد دغه محاوره لولي. اینډ دین پریکټس ایټ ود یور پارټنر بیا تاسې خپل ملګري سره پرې تمرین وکئ. نو راځو وایي ګډ یو سټوډنټ ای دی او یو استاد دی، ورته وایي ګډ مارنینګ، سهار په خیر. ګډ مارنینګ ټیچر هم ورته وایي. ایز دیس ګریډ 7 آیا د اووم سیم دی؟ استاد ورته وایي یس. کم ان راځه. واټس یور نیم؟ نوم د څه دی؟ سټوډنټ ورته وایي مای نیم از حسن، زما نوم حسن دی. استاد ورته وایي ویلکم ټو یور نیو کلاس حسن، نیو سیم ته ښه راغلاست حسن. مای نیم از مسټر طریق اینډ آی ام یور انګلیش ټیچر، زه ستاسې د انګلیسي استاد یم. نو لاندې راځو سپیکینګ ته. ان پیر په جوړیز ډول آسک اباوټ ایچ ادر از نیم، تاسې د یو بل د ملګري د نوم پوښتنه وکئ. لکه مثال وټ از یور نیم؟ مای نیم از وهاب. وټ از یور نیم؟ مای نیم از ایټسیټرا. لسن ټو یور ټیچرز وایل سیینګ د الفابیټ اینډ ریپیټ رایټ دم، هم یې تکرار کړئ او هم یې درسره ولیکئ. نو راځو لاندې لوک اټ د پکچر وایي تاسې دغو تصویرونو ته وګورئ. and listen to your teachers and repeat the words apple مڼه، boy هلک، کیک کیک، ډیسک میز، انټ میږی، بنانا کیله، کاو غوا، ډیشز معنا لوښي. so write one words for each letter وایي تاسې د هر توري لپاره یو کلمه ولیکئ. remember to use them at the beginning of the word وایي تاسې په یاد ولرئ چې کوم توری چې تاسې لیکئ د جملې په سر کې به یې لیکئ. صحیح ده؟ نو لاندې راځو complete the words with the suitable letters. door په لومړی کې راځي door، dog، castle، cassette او apple. نو دا به د نن ورځې خپرونه چې ما تاسو ته وړاندې کړله، تاسې هڅه وکړئ چې په دې باندې بار تمرین ترسره کړئ. لاندې راځو وایي کنورسیشن ته بیا راغللو. لیسن اینډ پریکټس. لیسن ټو یور ټیچر، تاسې خپل استاد ته غوږ ونیسئ. وایل یور ټیچر ریډینګ د کنورسیشن اینډ دین پریکټس ایټ ود یور پارټنر. یو احمد دی بل علي دی. ډو یو هاو احمد از فون نمبر؟ آیا ته د محمد د موبایل نمبر لرې؟ یس آی ډو. علي ورته خو زه یې لرم. کین یو ګیو اټ ټو می؟ آیا ماته یې راکولی شي؟ پلیز مهرباني وکړه. شور مطمئن اوسه. اټس 07002088248. احمد do you have Salim is؟ آیا د سلیم د موبایل نمبر لري؟ yes it is 07742212232. دا د هغه د موبایل نمبر دی. نو دا چې موږ او تاسې یو ځل بیا هم درسونه ولوستل، تاسې هڅه وکړئ چې دغه د ځان سره بار تکرار کړئ، ترڅو وکولی شئ تاسې انګلیسي ښه کړئ. نو انشاءالله موږ به تاسې به دا کتاب په لنډ وخت کې ختموو. والسلام.